محترم حضارو دا دنیا صدا ولی راغلیو دا هغه پوښتنې دي چې قرآن کریم یې په واضح ډول جواب وایي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هغه ذات چې مرګ او ژوند یې پیدا کړی تر څو تاسو وازمایي چې څوک ښه اعمال کوي یعنی دا دنیا د امتحان ځای دی نه دائمي هستوګن ځای محترم حضارو امام حسن بصری رحمه الله فرمای زه یو ورځ د یو عالم سره روان وم د یوې غونډۍ پر سر کېناستلو ومو کتل چې لاندې یو قبر دی ومو کتل چې لاندې یو قبر دی یوه ډله د غلامانو راغله له هغه قبر څخه تاو شوه او بیرته لاړه په دوهم ځل داسې یوه ډله راغله چې په لاسو کې د سرو زرو کټوې او قیمتي زیورات نیولي وه له قبر څخه تاو شو او بیرته لاړل امام حسن بصری رحمه الله فرمای زه حیران سوم له عالم څخه مې پوښتنه وکړه دا څه دي او دا ولې عالم وویل دا قبر د باچا د زوی دی هر کال چې د مړینې کلیزه را رسېږي باچا خلکو ته دا ورښایي چې په دنیا کې دوهم ځل ژوند نه راګرځي که چېرته راګرځېدلی ما به په دومره مال دولت باندې د خپل زوی ژوند دوباره راګرځولی وای خو مګر په دنیا کې دوهم ځل ژوند نه راګرځي محترم حضارو الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي وما الحیاة الدنیا الا لعب وله د دنیا ژوند یوازې لوبه او له دی یعنی د دنیا په ژوند مه غلطېږئ د دنیا د ژوند مثال د دیوال د سیوري په شان دی چې د لمر په ظاهرېدو سره له منځه ځي او ختمېږي همدغه شان د انسانانو ژوند هم همداسې دی چې د مرګ په راتګ سره له منځه ځي او ختمېږي محترم حضارو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل په دنیا کې داسې اوسه لکه یو لاروی مسافر یعنی لکه څنګه چې یو مسافر د سفر په حالت کې د دمې لپاره ځان ته دومره یو څه غوره کوي چې یوازې خپل ضرورت پرې حل کړي نه داسې یو څه غوره کوي چې هغه د همیش لپاره پاتې کېدونکی وي ځکه هغه پوهېږي چې زه دلته یو څه مودې لپاره اوسم او بیا له دغه ځایه څخه ځم محترم حضارو موږ او تاسو هم په دې دنیا کې د یو مسافر حیثیت لرو د یو څه مودې لپاره په دې دنیا کې یو بیا به ټول له دې دنیا څخه ځو نو موږ او تاسو باید د دنیا د محبت څخه لاس واخلو او د خپل ابدي ژوند لپاره تیاری وکړو او خپل امتحان په کامیابۍ سره پای ته ورسوو الله تعالی دې موږ او تاسو ته په دې خبرو د عمل کولو توفیق رانصیب کړي واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم